السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښه ورځ به مو پیل کړې وي او د صحت کالي به مو په تن وي. یو ځل بیا زه تاسو ته د افغان ټکنالوژي چینل څخه نوی ویډیو د پکسل اپ په باره کې جوړوم. نن راځو د پکسل اپ اوومه ویډیو یا اووم درس ته. په دې کې مونږ کولی شو نن د درس مو په دې باره کې دی چې مونږ څنګه کولی شو په پکسل اپ کې نوی تغیرات راولو یا د عکس په بګراوند کې چې کله مونږ په پکسل اپ کې عکس بګراوند ته راوړو په هغې کې مختلف تغیرات سټایلونه راولو. نن ویډیو د دې په باره کې جوړوو. راځم درس ته. کله چې تاسو پکسل اپ اوپن کړئ تېره ورځ مو په پکچر باندې کار کړی و. نن راځو دې برخې ته. دغه د سټار شکل چې دی کله چې دې برخو ته تاسو راشئ دلته یو څو اپشنونه اضافه کیږي یا راخلاصیږي. مثلا لومړی اپشن دی روټیټ معنا تاوول. کله چې تاسو په روټیټ باندې کلیک کوئ دغه د عکس بګراوند چې دی بدلیږي یا تاویږي یو بل طرف ته. دغه روټیټ د دې لپاره استعمالیږي. بل ویجنیټ د دې اپشن په واسطه کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا په لومړي وخت کې انیبل وي. اوس کله چې دا انیبل کړئ نو دلته د بګراوند کې تغیرات راځي. تاسو یې بګراوند کتلی شئ. د بګراوند شاوخوا مختلف تغیرات پکې پیدا کیږي. د دې اپشن په کارولو سره د بارډر چې دی د بګراوند بارډر په دې کې تغیرات راځي مختلف. تاسو هم د تغیراتو ته رنګ اضافه کولی شئ او هم یې کمزوری کولی شئ. بله برخه راځو دویم نایز ته. نایز غلمغال شکل لکه کله چې تاسو دلته د بګراوند کې تغیرات راولئ رنګ دې تیز وي تت دې وي لکه غلمغال یا کوم شی چې خراب شوی وي یا کوم کاغذ چې خراب شوی وي دا ډول تاسو دغه رنګ کې تغیرات راوستلی شئ. د دواړه لاندې تاسو کتلی شئ. بل راځو سټریپ ته. سټریپ کې لکه د کرښو شکلونه رامنځته کیږي. دا ډول کرښې تاسو یې وینئ کله چې په دې پلس علامه باندې کار کوئ یا کلیک کوئ او هم په ریپیټ باندې دلته لاندې تاسو د کرښې غټولی هم شئ او کوچنی کولی هم شئ په ریپیټ برخه کې. بل راځو برایټنس روښانتیا. د بګراوند رڼا دې څنګه وي رڼا تت دې وي او که تیز دې وي رنګ دې څه ډول وي تاسو دلته کتلی شئ. که چېرته برایټنس اضافه کوئ رڼا یې زیاتیږي او که منفي کموئ نو بیا یې دلته رڼا کمیږي. بل راځو کنټرست ته فرق ته توپیر. نو کله چې په کنټرست باندې کلیک وکړئ تاسو د بګراوند کتلی شئ. کله چې ډېر تغیرات پکې راولئ یا پلس اضافه یې کوئ نو دا ډول تغیرات به پکې راشي او کله چې کم کړئ بیرته بعدي حالت ته لاړ شي. راځو هو ته یو. په دې کې هم تاسو د بګراوند مربوط تغیرات کتلی شئ. کله چې تاسو څومره هیو اضافه کوئ یا یې کموئ منفي 180 او یا مثبت 180 ته یې رسوئ دا ډول تغیرات په بګراوند کې راځي. لاندې تاسو سچوریشن کتلی شئ. په دې کې هم بګراوند کې تغیرات راځي. کله چې تاسو دلته سچوریشن اضافه کوئ د بګراوند شین رنګ اضافه کیږي او بل خوا ته خپریږي. نو دا وه زموږ ویډیو دی پکسل اپ په باره کې چې اخرنی درس و. تر بلې ویډیو چې بیا یو نوی پروګرام تاسو ته معرفي کوم. ښه ورځ ولرئ.